په غزني کې طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست رئیس وایي سیلابونو د مرکز اړوند خیرآباد او خواجه عمري او اندړو ولسوالیو کې خلکو ته مالي زیان اړولی خو د سره زیان نه لري. په مجموع کې به تقریبا د بیګنې شپې د تېرې شپې تر 1.5 کورونه بیا زیانمن کړي دي. چا یې فرش و ظرف و وړو دا شیان له منځه وړي دي، یعنې خراب کړي دي. د چا دیوال خراب شوی دی، د چا دالان خراب شوی، د چا په کورو کې هسې اوبه تللي دي، کوټو ته هم داخلي شوي دي، خو بیا هم هغه خلک متضررین دي او ضرر ورته رسېدلی ده. سیلاب ځپلې کورنۍ وایي تېر کال هم دوی ته موسمي ورښتونو ځاني او مالي زیانونه واړول. له حکومته د مرستې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د سیلابي اوبو د زیان مخنیوي لپاره دې استنادي دیوالونه، بندونه او پلونه جوړ کړي. سرگامات خانمانا را خراب کردیم، دیوالای قرار کل لمبان دیگه همین چیز غلا و دانا که داشتیم یک چیز دیگه بود کلش سیل این چی که اینا رو ایران هستیم به دربار خدا که ما چی رقم کنیم دیگه. مردم از خیلی بیچاره مسکین روزی و بیگای خدا نداره که خانه رو چی رقم ترمیم کنه. دولت از خواست ما است که برادر و قدیما کمک کنه، همکاری کنه که می خانه رو جور کنیم. حال در خانه مردم در کرایی میشنیم سیب واسه جور کردن نداریم سیب. دولت مینو که ما حال امیر رو جور کنه سرکه که متولانو آوتر نمیتونه بعد از خد مردم کمک کنه که مردم بیچاره کم خیلی بد مستید از هر کدامش مسکینه بیچاره از هر پشونی خود خانه رو جور کرد. عام باور هم دا دی که حکومت او مرستندوی بنسټونه د نقدي مرستې د مفتویش پر ځای پر غنیزو کارونو، پلونو، چک ډیمونو او اوبوبندونو لګښت وکړي هم به د اوبو ضایعات کم شي او هم به خلک له طبیعي خطرونو خوندي وي.